اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مشال ټي وي ټولو قدرمنو کتونکو سلامونه مې ومنئ. ډېر زیات قدرمن محترم ښاغلی روزي خان بابا څوک چې د هېڅ تعارف محتاج نه دی، د یو شمېر نثري او شعري کتابونو څښتن، څوک چې د سوات اوډیګرام کلي اوسېدونکی دی، نن بر سوات ته د سیلاب زده ملګرو یا د سیلاب چې څومره تباهکاریانې کړلي د هغې حال احوال معلومولو له راغلی دی، زموږ خوا ته هم راغی، تود هرکلی ورته وایو. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. څنګه الله ښه؟ ډېره مننه. ډېره زیاته مننه وکړو چې د تاسو سره دومره احساس و او راغلی دومره د دې ځای تباهکاریانې تاسو په خپلو سترګو باندې ولیدلې، نو تاسو څه محسوس کړه چې د سیلاب د تباهکاریانې څومره شوي دي، او مطلب دا دی چې لکه حکومت له صلاح عمل پکار دی، عوامو له صلاح عمل پکار دی، د دې حوالې سره څه ویل غواړئ؟ د مشال ټي وي ډېره شکریه ادا کوم، او بیا د مشال ټي وي کتونکو ته السلام علیکم. د کوم حده پورې چې د سیلاب خبره ده، د الله په کارونو کې څوک ګوتې نشي وهلی، دا به الله د منظوره وه، خو اوله زه د عوامو دا شعور بیدارول غواړم چې د اوبو لارې مه بندوئ. کوم ځای چې د خور او د سیند حدود وي هغې کې تاسو تجاوزات مه کوئ. دویم حکومت ته سرکار ته خواست کوم چې داسې یو قانون او شته هم چې د سیند د دغې خپلو حدودو نه تقریبا 50 فوټه لرې که آبادي کېږي، نو په دغې دننه ځای کې د آبادۍ باندې منع وکړي. او دا ما چې نن څه ولیدلو او د چا سره میلاو شوم، الله دې له نور هم صبر استقامت ورکړي، الله دې په دې ملک او په دې علاقه او په دې خلکو باندې خپل رحم وکړي. دا شکر دی چې زیاته کیجوالټیانې پکې نه دي شوي، مرګونه پکې زیات نه دي شوي، مالي نقصان شوی دی خو جاني او بدني نقصان نه دی شوی. خو دا هم ډېره سخته ده چې یو سړي کور، حجره، دیره، جومات وتښتولی شي، هغه خلکو باندې څومره سخته تېرېږي. نو دا ماته نن معلومه شوه، احساس راته وشو چې الله دې هېڅ څوک نه بې کوره کوي او الله دې بیا داسې حالات نه راولي. ډېره زیاته مهرباني. مینوال بس د کلام اورېدلو هم څه تمه کوي، نو څه کم کلام به مینوال سره شریکول غواړي؟ همدرد صاحب، زه خو ډېر افسوس کوم چې په نن حالاتو کې موږ داسې د خوشحالۍ څه کلام واورو یا څه خوشحالي منه وکړو. خو بهرحال چې ستاسو غوښتنه ده، د مینوالو طبع ده، نو په دې حالاتو ما په خپله علاقه څه قلم نه دی اوچت کړی، خو څه زاړه شعرونه دي، نو هغه درته دوه درې واورم. دوه درې کلامونه دي چې که تا د ظلم انتها کړې ده، که تا د ظلم انتها کړې ده، نو ما هم د صبر ابتدا کړې ده. او ډېر شرمنده یم د خپل ضمیر ته، ډېر شرمنده یم د خپل ضمیر ته، زړه مې د مینې تمنا کړې ده. او سهار په تمه ستا د مخ د رڼا، شپې دې د تورو زلفو غلا کړې ده. مننه جي. انصاف سهار په تمه ستا د مخ د رڼا، سهار په تمه ستا د مخ د رڼا، شپې دې د تورو زلفو غلا کړې ده. او انصاف په تا فکر رښتیا ووایه، دومره سختي هم چا په چا کړې ده. لوګې لوخړه شوم ایرې باد شومه، ایرې باد شوم، هر شانې لوبه دې په ما کړې ده. سڼې تاو کړې لیونی پانسي کوي، سڼې تاو کړې لیونی پانسي کوي، نن اراده یې جوړې دا کړې ده. ملګرو دې ډارې وي چې ناس په تصور کې هم یادونه رانه تاو دي، ناس په تصور کې هم یادونه رانه تاو دي، ستا د لیونۍ مینې رنګونه رانه تاو دي. او نشته بېله تا ساقي څه خوند او مزه نشته دی، نشته بېله تا ساقي څه خوند او مزه نشته دی، وچه مړۍ ناست یم ډک جامونه رانه تاو دي. او سیوری د وربل د رخسار په شفق پرېوتو، سیوری د وربل د رخسار په شفق پرېوتو، جوړه توره شپه شوله خوبونه رانه تاو دي. او سیره د رڼا مې د زړه کلي ته راتلی نه شي، سیره د رڼا مې د زړه کلي ته راتلی نه شي، ستا د تورو زلفو تورتمونه رانه تاو دي. او وخته مصور یم د ښایسته و تصور کې ډوب، وخته مصور یم د ښایسته و تصور کې ډوب، خپل د سپور سپیره بخت تصویرونه رانه تاو دي.
ډېر زبردست او جوړ نه یم دنیا نورې د ماتې ګوټې وړی نه شم جوړ نه یم دنیا نورې د ماتې ګوټې وړی نه شم ډوب د غم سیلاب کړم او موجونه رانه تاو دي او رنځ د لیوني نور طبیبانو د علاج نه دی رنځ د لیوني نور طبیبانو د علاج نه دی خوري مې د تن غوښې خپرهرونه رانه تاو دي ډېر زبردست مینهوالو دا و ښاغلی روزي خان بابا چې تاسو ترې د دوی د سیلاب حوالې سره د دوی چې کوم موقف و هغه هم واورېدو چې د بیا دپاره احتیاطي تدابیر موږ له خپلول غواړي ولې چې د تجاوزاتو نه کم از کم منع پکار ده او دا یو ډېر ښه سوچ دی یو ډېر ښه فکر دی چې سبا دپاره موږ لاسونه مروړو سبا دپاره موږ افسوس کوو نو هغې نه غوره دا ده چې موږ د تجاوزاتو نه منع وکړو مطلب دا چې کم دغه چې ځای چې خوړ ته یا سیند ته نږدې دی کم از کم هغه ځای کې آبادي نه ده پکار چې سبا دپاره پرې زموږ ته څه خفګان نه وي او خوندور کلامونه هم شریک کړه هیله لرم چې تاسو به ډېر زیات خوښ شوي هم دې سره زموږ دا خپرونه پای ته رسي تر بلې خپرونې پورې خپل روح حمیدالرحمن همدرد روزي خان بابا او سید ګلیار صاحب ته اجازه ورکړئ ښاد آباد او بریالي اوسئ